څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړ چې ستاسو نه پوښتنه اولنۍ دا وي چې تاسو اول سیاسي کارکون وئ، اول شاعر او ادیب، او هغې سره سره تړلی سوال دا دی چې تاسو د څه څیزونو نه متاثره شوئ چې تاسو سیاست ته راغلئ؟ نو ګل مې طارقه د اول سوال په هکله به درته ووایم چې باچا خان چې خدای خدمتګاري شروع کا او هر خوا تلو نو نوخار نه پس نوخار پورې نوخار خار دا چوڼۍ نه د دې نه پسې خټکو علاقو ته راتلو که نه خټکو ته نو بیا زمونږ د حجرې ته رالو. دا زمونږ حجره ده او دې حجرې کې دلته لومړي ځل رالو. نو زمونږ دا حجره د اقتدار مخالف وه. د دوست محمد خان افغانستان باچا و، د هغه ورور شاه شجاع په هندوستان کې د نشته ناست و. نو پیرنګیانو هغه را روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنګ کې مونږ د هغې خلاف وو، د شجاع او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجې نه زمونږ شهرت ودرېږي. او دا خټکو علاقه چې وه دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال و، دا مونږ سره دې وجې سره تړلي وو. نو باچا خان چې راتلو نو دلته رالو. د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف په ځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا حجره مرکز شو. زما اوس یاد نشي چې زما عمر به څو پنځه که شپږ کاله به و، ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1926 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان و، کلي ته تلو. لاره کې زمونږ کور راځي، دا د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور راوتی وم، حجرې ته راتلم. نو هغه ونیولم، په مخ راته داسې راته راښ کړ، راته یې بچو او بیا په سر راته راښه، ویې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښ کړل او موږ سره مینه کول. هغې نه چې دا شو چې ما ټول ژوند تر ننه دې پورې د هغې ما په سر لاس راښ کړلو او زما ته دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو، د دې لپاره ما خدای ته منظوره وه. هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو. دا زما د راتلو پارټۍ ته تحریک سره د ملګرتیا، یعنې یو ماشوم چې هغه وخت نه شروع شو. بیا دا مرکزونو جلسې به دلته کېدې، میټینګونه به دلته کېدل، تر دې چې خدای خدمتګار او سرې جامې به واغوستې، رپورټ پریډ به دلته کولو. نو دې ټولو کې مونږ ورو لویدو دې سره که نه څو لویدونو دغه ټولې خبرې مونږ لیدې. مشران به دلته پاتې کېدل، جلسې به وې او دغه پریډونه به وو. مونږ په ماشوموالي کې بیا سور کاغذ راوړو، هغې نه مو ټوپۍ جوړې کړې، په سر مو به کېښوئ او داسې به اویزان لیکې او هغې خدای خدمتګار غوندې پریډونه هم به کول او هغه غوندې چغې هم به والې او ظالم حکومت برباد، روډي بچای ہے، انقلاب زنده باد او ټوټیان بمر مرد دا نارې هم به والې. نو هغې نه شروع شو. نو بس بیا شروع یو. نو دا د هغې لومړي سوال جواب شو. او ادب او سیاست کې د باچا خان چې تاریخ شروع کو، هغه سیاسي مو ادبي مو، په دې معنا چې د هغه دا خیال و چې تر څو پورې ذهن نه تیار، شعور نه جوړ، ذهن آماده نه، تر نوره پورې نه انقلاب راځي نه بدلون راځي. زمونږ انقلاب زنده‌باد وی، خو هغه چغه باچا خان هغې ته اصلي رنګ ورکول لپاره سکولونه جوړ کړل، هغې نه مشاعرې کولې، هغې نه سټیج ډرامې به یې کولې او ذهن یې جوړولو، ذهن یې تیارولو، ایجوکیټ کولو. نو په دې سلسله کې مونږ خو د باچا خان د تحریک د هغې سلسلې اولي خلکو کې یو چې زمونږ تربیت یې شروع کړو. نو هغې کې به شاعري وه، مثلا په سټیج به شعرونه ویل کېدل، ډرامه کې به شعرونه ویل کېدل، مشاعرې به کېدې، پښتون رساله به راتله. نو د باچا خان هغه کیسه مې ورته وکړه، د هغه په سر زموږ لاس راښکلو او د هغه د ملګرو حرکاتو
او د هغه د ادبي او علمي او شاعري او د ثقافت د خدمت دا ټول څیزونه د ماشوموالي نه زموږ په ذهن کې وو او دغسې پاتې شول ورځ کمېدل نه زیاتېدل نو شروع داسې شوې ده په عملي توګه لکه تاسو ته یاد دي چې لکه په عملي توګه اولني ځل تاسو کړه بالکل صحیح سوال دی وکړو هسې خو به چې چېرته جلسه وه چېرته به خدای خدمتګار جمع کېدل باچا خان به راتلو مونږ به د مشرانو کشرانو سره تلو په دغه ورځو کې لویې جلسې چې دې علاقه کې شوي وې یو په زیارت کاکا صاحب کې وه او بله فقیر بابا ورته وایي جمال بیګ جمال خان د باچا خان رور هغه د دې غر شاته په دغه کې تنګاړو کې نوې کلي کې د هغه قبر دی نو یو هلته جلسه باچا خان وکړه بلې په دې تنګ هلته جوړه کړه هغه ټول غرونو منځ کې هغه ټول غرونو باندې خلک راغلي وو ډک وو غرونه ډک وو زه د خپل اوښې هغه په بایسکل کینولی وم او په هغه مشاعرې ته جلسې ته د باچا خان بوتلم ما ته یاد شي عجیبه ټکی یو چې مونږ تلو خلک پیاده تلو مونږ په بایسکل وو که نه نو خلکو به چې بچې جوړهګاډی راغلو بایسکل ته به جوړهګاډی وي هغې نه شروع شو بیا دغه راغله ایجیټیشن راغله کویټ انډیا راغلو مونږ کالجونو سکولونو کې تحریک شروع شو نو په هغې کې په 1942 کې زه ګورنمنټ های سکول پېښور کې سبق مې وي په دغه وخت کې بیا مونږ شپږ سکولونه های سکولونه وه په پېښور ښار کې د دې ټول هلکان به راجمع کول او چغې هم به والې د پیرنګیانو خلاف غلامۍ خلاف او دا به وینا وایي چې انګریزو نکل جاؤ اوځئ زموږ نه مطلب دا ناره کانګرس او خدای خدمتګارو جوړه کړې وه جنګ و که نه دویم لوی جنګ و نو دې سره بیا مونږ یونسان چې په پاکستان نه پس په دغه کې پاتې شو په دهلي کې او د یحیی لاره چې باچا خان زوم دی او وزیر تعلیم زمونږ د هغه ورور هغه هلته پاتې شو یونس جان زمونږ د دې سټوډنټ انچارج و ټول او زه ورسره دویم ملګری وم دا حرکت مو شروع کړو خو اصلي چې سیاست کې زه راغلی یم هغه دغسې خو سیاست کې وو نه مو جلسه پرېښوه نه مو جلوس پرېښوه نه منډې تنډې هر څه مو کول خو چې ذمهواري مې قبوله کړه نو دا 1955 مو چې باچا خان د پاکستان نه پس بندي شوی نو هغې نه چې راتلو لومړي ځل نو لوی استقبال ورته کېدو نو لار په مونږ اول چې دې خو سره نه وځي څوک دې صوبې ته را نه وځي د دې مخې نو اول خو زمونږ د نوښار راتلو نو د نوښار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال به کوو هغې میټینګ زه د نوښار استقبالیه کمیټۍ سکرټر مقرر کړم ځکه چې د نوښار دغه شی زمونږ ده د کورونه تر اټکه پورې دا زمونږ علاقه ده خټکو علاقه ده نو زه سکرټر شوم د دې استقبالیه کمیټۍ او ښه جلوس مو وکړو ښه استقبال مو وکړو او د هغې نه پس بیا چې باچا خان سره زه دلته راغلو نو ما ورته سپاسنامه لیکلې وه په سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم حاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناستم دلته دې سړک باندې چې دا دی دلته کې د دې کلي خلک راجمع جلسه وشوه او لاړم ورسره دغه چې زه باچا خان سره په حاجي بابا کې کېناستم تقریر مې وکړو بیا دلته کوري کې د دې نه پس زه بیا دغه تحریک کې شم نو بیا تنظیمي طور سره دې تحصیل سکرټري وم او بیا ورو د دې تحصیل د دې ضلع وه دا بیا د ضلعې سکرټري شوم سمیع جان خان صدر و او دا معامله شروع شوه زما په اندازه 1955 کې زه باقاعده د دې علاقې سکرټر په توګه سره د خدای خدمتګارو مقرر شوم نو ما دغه عملي کار شروع کړو لکه څنګه چې ما مخکې ستاسو ته عرض کړو چې تاسو چونکې د فخر افغان باچا خان
خان عبدالولي خان ډېر نږدې همکار پاتې شوي نو تاسو که لږ د هغوی د ذاتي ژوند باندې واچوئ. نو طارق جانا باچا خان خو یو داسې شخصیت و چې د نه مخکې هم مونږ داسې شخصیت نه واقف نه یو او د ده نه پس مو بیا داسې شخصیت تر اوسه پورې لیدلی نه دی. هغه هوایي خبره نه ده، هغه چې دا تاریخ شروع کړی دی د هغې نه شروع کړي ده، خپل کور یې پرېښی دی، بیا به ګرځېدو په دې ټوله پښتونخوا د علاقې باندې. داسې کلی داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلی نه دی او څه به یې کول دلته یې ابتدا کې کمې کولې، ورتلو به خلکو ته به ځایونو ته ورتلو او دا کیسه ورته وایي چې دا د فرنګیانو ملګری دی او ستا مخالف دی، دې پروا نه کوله، هر چا ته به تلو او هر چا سره به یې هغه کول. نو د تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی، بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي، سرتور ملنګ شو، ټول ژوند یې تېرولو په دې باندې. خپل کور کې او بهر ژوند داسې و چې ډېر ساده جامې به اغوستې، هغه سره به یو داسې دومره یو جوړه جامې په یو ګټلۍ کې وي، په ترخ کې وینې به یې ګرځېدو. هغه ګټلۍ چا ته ورکوله نه، خپل خدمت یې په چا نه ګولو. زه ورسره وم جومات کې، جومات نه راوتو تقریر کړی دی، سپلۍ یې چا ورته دغه کولې نو هغه ورته یې باچا خانه دا ثواب دی چې زه تا ته سپلۍ مخکې کېدم یا درکړم. هغه وایي ښه ثواب دی، بیا تا سپلۍ کومې دي؟ وایي دا دي. نو وایي ښه زه هم ثواب ګټم، تا ته سپلۍ سموم. دا قسم بني ادم د هغه د ژوند فلسفه دا وه چې خدمت او اتفاق، پښتنو وروري جوړه شي او د قوم خدمت وکړي او د خدمت روبې پوینټ دا و چې پیرنګي د دې ملک وځي او د علاقه آزاده شي، ځکه چې هغه دا محسوسوله او دغسې وه چې پیرنګیانو د علاقه نیوله، تاسې یې نیوله نه، لارډ مېکال یې راغلی و، هغه وایي چې داسې ایجوکیشن دلته د هندوستان خلکو ته ورکوو چې په شکل هندوستانی وي او پکې هغه انګریزي. نو هغوی دا کوشش کولو چې دا معاشرې هر څه بدل کړي. نو په دې باچا خان پوه نو هغه ورته بیا دې په مقابله کې د تربیت د دې خلکو تربیت کار شروع کړو، په دې پسې ګرځېدو او په خوږو ساده ساده خوږې خبرې به یې کولې. باچا خان خپله خپل ځان ټول ژوند تحریک ته وقف کړی او تش په نامه وقف کړی نه، د هغه قول او فعل، عمل او خبرې ټولې د دې تاریخ دپاره وي، تر دې پورې چې تش دا نه چې تحریک کې پارټي منظم کړي، بلکې د پښتون قوم معیشت او معاشرت، تعلیم او ټول ژوند ځواک په هغې کې صحتمنده تبدیلي راولي. صحتمنده تبدیلي به دا سره دي چې دلته کې چې کوم غلط رسم و رواج دي، غلط رسم و رواج یا قبایلي او فیوډلي ذهنونه دي او هغه عوامي قوت جوړېدو ته نه پرېږدي او دلته په اقتصاد باندې خلک قابض دي، تر دې پورې چې په علم باندې هم خلک قابض دي او پښتنو ته غلطې خبرې ورکوي. نو د دې د اصلاح کوشش هم کولو، تر دې پورې چې په مدرسې جوړولې هغو کې په زیات کوشش دا و چې روشنخیالي پیدا کړي او د معیشت د دغه لپاره پښتنو تجارت نه کولو، دا ورته غلط کار ښکارېدو، دا خلکو پکې غلطې خبرې را چې د پښتنو تجارت نه کولو. باچا خان خپله کېناستو، تله یې راواخیسته په منډۍ کې او ګوډه یې تړله، دا یې خیل چې دا معیشت چې دی دا د دې بنیادونه چې دې قوم ته راشي هله به دا قوم ازادېږي آبادېږي. هغه آزاد سکول او نور سکول نه خو تعلیمي سلسله وه. بله دا ده چې ډېر غلط رسم و رواج په دغه کې، مثلا یو مثال ورته ووایم چې مړی به وشو، یو مړي کور کې مړی وشو، بل به اسخات او خیرات او په هغه دومره کولو چې هغه
قرض به واخیست هغې په ټول عمر به یې قرض نه خلاصېدل نن یو مړ دی هغه دپاره یې قرض اخیستی سبا بل مړ خیر دی خلکو ته چې مونږ خپل مړي پسې دومره خیرات وکړو نو د هغې کې یو قاعده وه چې هغه سات سامان به یې راوړو که نه دلی به که ګوړه به وه صابون به نور نور څه کوي نو ملایانو به چاپېره ته دایره جوړه کړه نو یو ملا به دعا وکړه زه تا ته بخمه بل وایي زه تا ته بخمه هغې دا و چې دا چې وبخلی شي که نه د دې ویلو زیاته شي د دې سامان نو باچا خان یو کې کېناستو چې کېناستو چې هغه ته یې دا مې تا ته وبخل هغه وایي ښه راځئ را سره پورته کوي یو څه پورته را سره په دې پوه شئ ملا خو به یو ووایي چې تا ما ته راکړو ما ده ته ورکړو باچا خان چې ده ته چې باچا خان دا خیرات سامان اسخات مو تاسو درکړو ښه راځئ لکانو ما سره کور ته یوسئ داسې عملي طور سره هغه نقشې جوړې کړي مشاعره یې جوړه کړه چې داسې لوړې بنګلې ویني ټول د ترې برکت دی یعنې تله کې یعنې تجارت کې یعنې داسې دغه بدلول خراب عادتونه بدلول او معاش تبدیلي راوستل سیاست باندې دغسې عملي طور سره هغه دا کار شروع کړو دې باندې هغه خپل تاریخ هغه مخکې بوتلو یو مثال مې ورته بل وي خوږې خوږې خبرې به یې کولې لومبی داسې اورو ما هغه نه تصدیق کړی دی چې اکبرپورې ته راواوړېدو د سیندونو نه اشنغر نه دلته خلک میله غوندې وه نورې خبرې خو یې کړي خو خلکو ته ای خلکو تاسو پیرنګۍ لیدلی دی خلکو وایي او لیدلی مو دی وایي د هغه څو خولې دي هغه وایي د هغه جیه خوله وایي نه یو نه دوه خولې دي په یو خوله تاسو خوري او په بله خوله باندې روټۍ خوري هغې وایي نه 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 داسې نه ده مونږ یو خوله ده چې په هغې نو یې کم وکړو دوه خولې نه دي یو خوله ده په هغې روټۍ خوري او تاسو نه خوري نو یارېږئ ته ولې راپاسئ ورپسې دا د هغه خبرې دغسې په وینا کې او په عمل کې هغه اصلاح کوله د اصلاح په بنیاد باندې د معاشرې د اصلاح په بنیاد باندې د غلط رسم و رواجو حالاتو بدلول نظریات و توهمات ختمولو په روشن خیالي پیدا کول په بنیاد باندې اسلام صحیح معنا که اسلام پیش کولو حدیث پیش کولو په دې بنیاد باندې هغه معاشره کې تحریک او تبدیلي راوسته څه دپاره چې دا زموږ د پښتون قوم په خپلو بنیادونو په خپل تشخص په خپل قوت باندې یو قوم شي ازادي دې ته وایي او د خپل دغه مالک شي د خاورې مالکان شي څنګه چې نور خلک تاریخي کوي دغسې مخکې بولي دا د هغه عملي تحریکو تر اخره پورې ولي خان چونکې تاسو ملګري وې ذاتي ملګري وې سیاسي ملګري وې یو ډېر لوی عمر تاسو یو ځای تېر شوی دی ما خیال دی چې ډېر کم مشران د تحریک کې ډېر کم خلک به داسې وو چې ولي خان سره دومره نږدې وو لکه تاسو چې نن خو طارق جانا هر سړی ویلی شي چې ما باچا خان سره عمر تېر کړی دی ما ولي خان سره شپه تېره کړې ده خو داسې څوک وي او هغه هم څوک وي چې چا د باچا خان د ژوند او د ولي خان د ژوند نه واقفیت لري او ما سره کښېني نو زه به یې تپوس وکړم چې چا تاسو خو دا کړي دي چې جلسو جلوس کې ورسره ګرځېدلي یئ دا مو کړي چې کور کې ورسره پاتې شوي یئ دا مو کړي چې په کومه علاقه کې به ګرځېدو تاسو سره ملګري یئ داسې مو وي چې هغه سره مو ځان تړلی و خو ما ته خو دا مقاصره ده چې زه یو ځلې د حضرتجي بابا دغه نه استقبال کې ورسره شوی بیا مې کور پرېښی بیا ناست وم په هغه وخت دفتر و د ارباب سکندر خان والا خانه وه د افضل بنګش والا خانه وه دا موږ نیولې وې او سردریاب یې هغه ځان ته سردریاب جوړ کړو په سردریاب کې کېناستو سردریاب څه شی دی د وښو جونګړه وه د خټو آبادي وه او چا کړي وه د هرې تپې نه به یې د خدای خدمتګارو کارکونان راتلل هغوی به هغه ځای جوړلو هلته یو ښار غوندې د سفر غوندې جوړ کړی و په هغې کې به میټینګونه کېدل په هغې کې به خبرې فیصلې کېدې وزیران به راتلل هلته د کانګرس مېلمانه به راتلل لیډران به د دنیا نه راتلل او د دې علاقې خلک به راتلل لنګر منګر داسې نه و چې څه به پاخو نو چې لس کسه وو نو روټۍ به یې ورکړه چې شل به شو نو روټۍ به یې نیمې کړي او چې هغې نه هم زیات شو نو هغه نیمه مې بیا نیمه کړه په دې طریقه هغه ژوند تېرولو او خلک دې سره آماده کول
چې خوراک څښاک پیسه جمع کول خودغرضي کول دې سره تاریخ نه چلېږي. دویمه خبر دا ده چې مخالفینو زه ورته بتلو، زه ورسره ملګری وم په لاره روان نو داسې ستونو د اوږدو کې ستونو داسې 2 کاله مو واخېستل ویل لکه دا خو زه چې به راتلم دا لار نه وه، دا خو دغه وه. ورته ویلي اوس هم دغه لار ده، خو د دې لار هغه صدر صاحب چې دی هغه مونږ پرېښي یو مسلم لیګ یې شوی دی. هغه ویل ښه ځئ هم په هغه لار روان شو. چې په هغه لار روان شو هغه چې هغه ته معلومه وه هلته لاړو کېناستو، هېڅوک نه یو کټ پروت و پکې کېناستو. کور خاوندان خلک راجمع شول په منډه منډه کټونه یې راړل ټول هلته کېناستل. هغوی څنګه ثاني صدر صاحب او دا نه وایي چې دی بلې پارټۍ ته لاړ دی. موږ دا خبرې کولې دي چې د هغه زامن راغلل هغه جنډه یې کوزه کړه او خپله زموږ جنډه یې پرې ولګوله. بچا خان ته چې جنډې دپاره نه یم راغلی، رولۍ دپاره راغلی، ما سره رولۍ جوړه کړې. نو څه به درته یم چې هغه څه نه دي کړي. په دې طریقه دا قوم را بیدار شوی او په دې طریقه سره یې پیرنګۍ د دې ملکه هغه پیرنګۍ چې سلطنت کې نه ډوبېدو په دې سر تور سر وخت پیبلو خدای خدمتګار وي د دې ملکه وویستو. دا درته یم هندوستان ډېر زیات دا کوي چې موږ خدمت کړی، واقعي کانګرس کړی دی، نور به هم کړی وي، لیکن سوچ سره پښتانه نو تر هغه پورې هغوی قوت نتیجه خیز نه و. د وایسرای سره څه وخت چې لومړۍ جلسه په پېښور کې وشوه او کانګرس خدای خدمتګارو د سوري لاندې د کانګرس د وایسرای تاج ته برطانیې ته خط ولیکلو چې اوس موږ حکومت نه شو کولی، ځکه د هندوستان میدانونه او د هندوستان غرونه دا یو شل، اوس موږ نور حکومت نه شو کولی. نو برخورداره طارق جانه دا ډېرې خبرې دي. نو دا بچا خان سره زه بیا افغانستان کې هغه سره وم، دلته ورسره وم او څومره چې ورسره ګرځېدلی یم نو خدای پاک په ما فضل کړی د هغه غوندې خوی مې دی، خوراک څښاک لباس جامه هر څه مې همغسې و. زه یې خوښ وم، بله شاعري مې کوله. نو زه ورسره ګرځېدلی یم. دا درته یم چې داسې هغه کې تعصب نه و، هغه کې نفرت نه و. مثال په طور سره مونږ به چغې والې جلسونو کې خلکو به چغې والې خان برباد، ټوټي برباد. او یا خلکو ټوټي نه څه غواړي، خان نه څه غواړي، ځان جوړ کړي ټوټي خان به برباد شي. یو تعمیري سړی و د تخریب نه بغیر، هغه تعمیر د عدم تشدد چې ورته وایي دا دا چې تاسو چا سره دښمني، چا سره بدرنګي او هر تکول او داسې ځونه مه کوئ. یو د رولۍ فضا پیدا کوي، داسې فضا پکې پیدا کوي چې څوک یو پښتون بل پښتون ته ګزار نشي ورکولی، وهلی نشي، داسې فضا جوړه کوي. او که څوک په موږ باندې بلوسي، یعنې غیر ملک، غیر خلک، غیر قوم، نو هغې ته اخلاقي جرأت نه مني. نو بیا دې نه انکاري شوی چې هغه چې کوم دی هغه څه چې د هغې علاج یې هغه ورسره وکړي. نو د هغې پاک نه خو درته مختصر مې دا ووایي چې ما هندوستان، افغانستان او چې بار ومه تقریبا نیمه دنیا مې کتلې ده، سیاسي لیډران مې کتلي دي، رهبران مې کتلي دي، دانشوران مې کتلي دي. ما ته خو د باچا خان غوندې مخلص او ملنګ، زه ملنګ هم خو فقیر به هم که نه، هغه خو د جایداد کې د هر څه سره په آباد کور کې به د ونې لاندې ناست و او یو روټۍ به ورسره او ساګ به ورسره به خوړل. نو هغه غوندې شخصیت تعمیري او معماري قوم هغه دغسې ولي خان د ډېر هلکوالي زمانې نه باچا خان سره ګرځېدل شروع کړل. که د هغه د اولې اخبارونو ته بیانونه لیکل، بیا چې کتر شو خو د هغه سره ناست و په هغه ځایم کې. نو ډېر خویونه د باچا خان په ولي خان کې وو. او زیاته خبره پکې دا وه چې باچا خان د خپلې معاشرې ساده خبرې وکولې او د دنیا عالمانو سره، د دنیا سیاستدانانو سره، هغو سره به په خپله ژبه کې لکه ما تاسو ته ووایي هغه یو کیسه مې راته وکړه چې پیرنګي د یو خلک دښتې، دا کیسې به هغه هر چا سره کولې. ولي خان بیا مطالعه وه، په دنیا ګرځېدلی و. د نننۍ دنیا کې بیا د نننۍ دنیا د عالمانو، سیاستدانانو، فلسفیانو او قومي خدمتګرانو
د هغې پوره هسټري ورته معلوم وه، خصلت ورته معلوم هغې عوامې پوهېدلی شول، هغه ته یې جواب ورکړ. زما په مخ کې ډېر ملاقاتونه درته سویم خارجیانو ورسره کول. یو سړی سفیر یا وزیر چې د بهر راغلی دی، هغه ولي خان په دې خبره چې هغه ورته خپل د پښتنو کیس وړاندې وکړو د حقوقو، هېڅ چا ولي خان ته د هغه ولي خان خبره چې ده هغه د رد کولو کوشش به کولو، خو کامیاب شوی نه دی. ولي خان د هغې باندې سور راتلو. تا ته خبره وکړم بله مونږ چې د اوسنۍ خبره ده د کانګرس نه د پاکستان د جوړېدو خبره ده، نو مونږ نیشنل عوامي پارټي زمونږ پارټي وه، هغه هلته وه دلته وه، مشرقي پاکستان کې وه او دلته وه. هغه ډېره لویه پارټي وه، نو لویه پارټي شوه. نو د هغې صدر چې و دغه د پاچا خان او سکرټري محمود لک عثماني و. دې کې لږ دغه کومه چې صدر څوک و نه دویم ځل بیا وروسته راغلو. نو بیا داسې وشوه چې دلته انتخابات کېدل، د ټولې پارټۍ انتخابات کېدل دلته. د مشرقي پاکستان هم راتل خلک او مونږ ومو چې دې کې مونږ کېناستو، نو ولي خان صدارت نه قبلولو، هغه میټینګ ته هم په دې باندې رانه وړم. لیکن چې صدر شو نو هغه هم لویه کیسه درته نشم کولی. هغه ځان خلاصولو زمونږ نه او مونږ راګیرولو. وبویم درته هغه چې مونږ راوستو صدیق خان د جانځې پلار، صدیق خان زور پسې لاړو. هغه میټینګ کې نه و، میټینګ د هلته پېښور کې هوټل کې هغه ته مې میټینګ ته راشه. ویل زه پوهېږم چې ما ته څه وایو، ښه ده ځم در سره، خو کامیابېدی نه شئ. یعنې هغه دا خیال و چې دی خو 3 ورځې وشوې میټینګ نه کېږي، صدر نه وکارېږي. محمود علي قصوري صدارت امیدوار و او دغه عثماني محمود لک عثماني، نو هغه نه فیصله نه کېده. دا خبره هغه ته ورتلې راپاڅېدو، راسره راغلو چې هوټل ته راډو کېناستو، میټینګ شروع شو. زه سکرټري وم چې میټینګ مې شروع کړو، نو ما ته هغه وویل چې نوم پېښ کړه صدر. ما د ولي خان نوم پېښ کړو. ما پېښ کړو که چا پېښ کړو؟ ولي خان پاڅېدو، وایي عجیبه خلک یې، زه ستاسو پارټۍ ممبر نه یم، نو صدر څنګه شم؟ ښه نو ما ورته چې عجیبه خبره ده چې ممبر نه یې نو کونسل کې څنګه ناست دی؟ دلته ناست ولې؟ نو خو تاسو سره اوستی یم، ولې مې اوستی یم؟ دا یو شوه. ما ورته ویل چې دلته ځکه ناست دی چې مهدي باچا د ضلعې سکرټري و. وایي باچا تا د ده نوم مونږ ته په ریفرنس کې رالېږلی دی، ولې ته رالېږلی چې دی ممبر نه دی؟ هغه الیاس باچا ته وکتل د توانزو، ورته باچا چې ولي خان فارم نه ډک کړی، تا ضلعې ته څنګه رالېږلی دی؟ هغه فلانې پاس راولي، بل سړی راوستله. ویل که ولي خان فارم نه ډک کړی نو تا ضلعې ته ولې ما ته دی ولې رالېږلی دی؟ په دې کې دغه شو. وایي ښه داسې به وکړو. او بنګالیانو وایي چې دا خبره وروسته سبا کړو چې دی ممبر دی او که نه دی. نن دا هوس فیصله کوي چې دی صدر شي، نو نن دی صدر شي، او که چېرې د ده فارم نو ډک کړی بیا به په دې بل څوک صدر کړو. خو چې صدر شو او کیسهخانې چې چوکیدګار ته لاړو، یو زبردست تقریر وکړو او دلته یې مونږ ته میټینګ کې وایي چې اوس صدر کړم، نو زما سره کار کوئ. دا مې دې پورې وایي چې دی سیاست کې د عثماني عمره او د قصوري عمره زمونږ غوندې د خو سیاست کې ډېر کار نه و کړی. د بنګالیانو زمونږ په خره باندې هغه مخکې کړی. نو مونږ فیصله وکړه چې لومړی دوره مغرب پاکستان وکړي، چې مشرقي پاکستان وکړي. چې مشرقي پاکستان ته لاړو او چکر یې والو، هغه بنګالیان مظفر دی زمونږ ملګري، هغه حیران شو چې داسې سړی مو خلک پیدا کړی دی. ټول بنګال یې ولړزولو او ټول بنګال یې ویښ کړو، بیدار یې کړو او امیدو به هغه وخت کې چې واپس رالو مونږ افغان نه، نو هغه هم خوشحاله، مونږ خوشحاله. مطلب دا دی چې هغه په سیاست کې دومره حاوي او دومره خبر و او د دې سره یې خپل د کارکنانو هغه د باچا خان هغه دغه یې هم کول. کله چې تاسو ولي خان
لکه څنګه چې ما مخکې وکړو یوه لویه همکاري یوه لویه ملګرتیا او داسې ډېر اصول واقعات به داسې شوي ډېر تاسو ولي خان پکې خو یوه واقعه داسې مختصر غونډه تاسو موږ ویلی شئ چې ستاسو ولي خان وجویل او تاسو د هغې واقعې نه د هغوی د موقع د هغوی د کردار نه یا د هغوی د جرأت نه یا د هغه نه داسې څه واقعه تاسو داسې کیسه ده چې تا ته به یاد شي چې مونږ د صوبې دوره شروع د ملک دوره شروع کوم مغربي پاکستان د کراچۍ نه ولي خان شروع او دلته بوټو صاحب د رسمل خان نه دوره شروع کړه او په دغه وخت کې ایوب خان د لسو کالو د صدارت جشن په پېښور کې په جناب پارک کې جوړ کړی یاد دې شي که نه نو خبره دا وه چې دا جشن و دا شو نو په دې کې لوبه دا وشوه چې څوک راپاڅېده او په هغې ډز وکړو ایوب باندې هغه دی بچ کړو لیکن ملک حکومت د هغه د بچت باوجود بوټو صاحب چې دغه نه د رسول خان را روانو د تر پېښور نه رسېدلی او مونږ د کراچۍ نه را روانو تر جیلم را رسېدلي وو زموږ جیلم کې هلته شپه راغله او د بوټو صاحب دلته شپه راغله سار جړه په شو هلکانو راووته ایوب خان مرد آباد بوټو زنده باد دغه خو دا سوال نه و چې بوټو دغه وخت مونږ هم میدان کې وو بوټو صاحب هم نو دا ټولو په شریکه باندې خو اکثریت پکې زمونږ و نو دا دغه شروع حرکت شروع کړو د ولي خان په دغه موقع کې په کراچۍ کې خبر شو نو خبره اوږدېږي او تا ته ښیم د هغه کردار خبره کوم دا خبره به اوږدوم نه دومره وکړه چې هغه دې کوشش وکړو چې ولي خان نو دې سلسله کې مونږ لاړو جیل ته تاسو یاد شي 14 کسان چې درې مونږ ارباب صاحب زه او ولي خان محمود علي قصوري او پیپل پارټي خره ما خبره دا کوله د دې وخت کې مونږ د رهایي دپاره بهر ټول سیاسي جماعتونه یو جماعت شو یو فرنټ جوړ کړو نو هغوی جدوجهد کولو نو په بنګال کې هغې میټینګ په بنګال کې میټینګ کې دا فیصله وشوه چې ون مین ون ووټ که نه او یونټ نه خیر دا هرڅه فیصله شوه شوې د دې لاندې مونږ د ګول میز کانفرنس کې به دا فیصله کېږي ایوب خان سره فیصله چې ګول میز کانفرنس به وي او په هغې کې به هغه کېږي دا دې ګول میز کانفرنس کې هغوی دا ویلي چې زموږ مطالبې وې که نه نو هغه مونږ مطالبې وې فیصله دا شوې وه چې د ګول میز کانفرنس کې به ټول قیدیان سیاسي چې دي دا به په هغې کې موجود وي د قیدیانو رهایي به شوي وي دا هم پکې شرط هله به ګول میز کانفرنس کېږي چې قیدیان آزاد وي نو مونږ چې لاړو ګول میز کانفرنس ته او ولي خان کېناستو ایوب خان کېناستو ټول کېناستل نو ولي خان وایي دا خو مکمل نه دی ګول میز کانفرنس زه خو جیل کې وم تاسو فیصله کړې ده چې دا ګول میز کانفرنس تاسو خو پکې دا ویلي چې ټول قیدیان به حاضر وي دلته خو مجیب نه دی حاضر اوس مونږ چې نه دی دا کانفرنس نه دی راپاڅېدو ټول پرې وس وکړو منتونه وکړل چې ولي خانه د یو سړي دپاره ګول میز کانفرنس ولې فیل کړې ګول میز کانفرنس مونږ ته ټول مراعات راکړئ هغه مراعات خو به کېږي اصول هم یو شی که نه دی ده دا سره واده کړې ده ایوب ته اشاره وکړه وایي چې هغه واده نه پوره کوي زه نه کوي او پوره کوي مجیب به وي لنډه دا ده چې مجیب یې راوستو د دې نه مخکې واقعه راشوه چې دا متحده محاذ چې جدوجهد شروع کړو ډېر زور کې شو نو د ایوب خان ورور سردار بهادر نوی سردار بهادر و که نه هغه جیل کې مونږ ته دغه وخت جیل کې ارباب صاحب هم راوتی و اخر کې پاتې څوک وو زه ولي خان ارباب صاحب حیات شرپا نو دا دواړه موتي وو مونږ هغلته کې نو زه خو هغه راډو خبرې ورسره وکړې دومره خبرې ولي خان سره وکړې چې په دې معنا چې زه ویلی شم چې هر څه ورکول هغوی فیصله څنګه کوم زه فیصله خو به هغوی کوي ګوره که بل څوک کوي ته به فیصله کړې وه که نه به منلې وه
هغه متحده محاذ او ایو منلی وه خو هغه وی نه اصولي خبره ده چې فیصله به هغې کوي ډېرې ښې خبرې او ډېر څه یې راکول هغه وی نه هغې به فیصله کوي او د هغې مې ورته دا کیسه وکړه د دې پر وایم چې دا به هر چا ته یادوي چې هغه خپل ځان د غیرو مجیب یې د خدایي خدمتګارو څه قربانۍ وې آیا دې ته د دغې څه ډبې ډول شوه که نه نو قربانۍ خو چې څومره شوي دي نو د هغې زه ته په دې لږ وخت کې څه ووایم یو خبر به درته وکړم چې زه د افغانستان نه لاړم دهلي ته نو هلته کې علاج ته لاړم نو ما هغې ته وویل چې ته څه غواړې علاج نه علاوه ستا څه ارمان دی ما چې ارمان مې نشته علاج ته راغلی یم هغوی بندوبست وکړو اعلان یې وکړو چې فریډم فایټر چې دي فریډم فایټر دا چېرته چې دي اویلیبل دي نو دا دې راشي دهلي ته فریډم فایټر راغلل او ویې ویل چې دغه شانتې زما نوم یې واخیستو چې هغه راغلی دی هغه ملاقات کوي چې لاړو یو حال کې هغوی ناست دي زه م یوازې ناست یم او راته سکرټري دی چې جلسه شروع شوه نو هلته یو بوډا غوندې سړی پاس شو داسې کتل داسې دې خو موږ پرې کتل داسې بیا کېناست بل پاس یو داسې ما تپوس وکړو سکرټري صاحب دوی نه تپوس وکړه چې دې دواړو څه کتل نو هغه تپوس وکړه هغې موږ دا کتل چې دا اجمل خټک دی او که نه دی نو ما ورته ښه ده پرېږده زه یم که نه یم داسې سوال را باندې وکړه چې تا ثابته شي چې زه هغه یم وی ښه یو پاڅېدو هغه ویل سوال دا دی چې که ته هغه یې نو قطب مینار سره ستا څه تعلق دی سیاسي ما ورته ته ته ځان وښایه نو مې واخیستو وی د شانتي پلار یم ټیک ده ما درته ووایم چې زه شانتي ما نه جنۍ جوړه کړې وه هغه نه هلک هلته یو فقیر سره کېنولي وو نو ډاک په پټ راتلو زموږ جیب کې ویچلو بل به راته وګړو پاس پې ما ومنله هغه خلکو ته یې مخکې چې دا فلانی دی دویم سوال یې کړی چې مراد آباد کې چې خدای خدمتګار راغلي وو هلته کې الیکشن کېدو نو تا ته سیاسي چې څه پکې شوي وو ما ویل ډول شلېدلی وو نو موږ په چغو بیا راغلو ډول یې شلولي وو راته موږ سره د نوښار د دې نوښار هغه بینډ بازي والا بس بیا هغه شروع شو نهایي ته ما یو سوال وکړو یو پاڅېدو زه ما تاسو ازادۍ نه پس څه وشو یو پاڅېدو چې زه خو ممبر شوم زه سفیر شوم زه وزیر شوم دا کیسې هغې شروع کړې ما یې ښه او نور څه نور کارډ یې را کړی دی تر مسیح پورې مو بیل بیل کارډ دی مراد والا کارډ نو ما ویل ته ازادي خو داسې وشوه داسې څوک راپاسې ووایي چې تاسو خو چې ازادي راغله انګریز ووتو نو د هر څه مالکان شئ موږ څه شو د دې جواب کوي چې موږ څه شو تاسو سره وزیران او سفیران شئ موږ جیلونو کې زاړه شو دا هغې پاڅېدو یو څوک پاڅېدو هغه ویل هېڅ شک نشته چې که چېرې تاسو نه وی چې پښتون را سره نه وی ازادي به داسې نه وه بل رنګ راتلی نه شو دا زمونږ رول و د خدمتګارۍ او په دې موږ فخر کوو نو دا خو چې ټولې خبرې نو ډېر وخت پرې لګي خټک صاحب د پښتنو سیاست ها دا سوال پاتې شو چې کوم خدمت مونږ کړی دی د هغې مونږ ته څه میلاو شول که نه نو دومره وشوه دومره چې د خلکو کې بیداري پیدا شوه ذهنونه آزاد شول فضا جوړه شوه خو هغه شی چې زمونږ کوم مقاصد زمونږ کوم اهداف وو هغه حاصل نه شول خو عمومي سیاسي فضا نن ته سوچ وکړه ته خپله په علاقه کې ګرځي او موږ چې ورته ټوټیان وي د هغې زامن پارټۍ کې دي په سیاست کې دي چا نوم به اخلم نه نو دا یو سیاسي بیداري مونږ راوستې ده خو هغه نورې خبرې ډېرې دي چې هغې کې ولې مونږ خپل مقاصد حاصل نه کړل هغه څه ډېرې خبرې دي په هغې کې صفا درته وایم چې په هغې کې به
د پارټۍ د مشرانو کمې هم وي او د خلکو عادتونه هم داسې وي لکه دا ته څنګه کولی شي پارټۍ خو بهتره کړي وای چې سنډیکیټ ما اخلئ سنډیکیټ څه ته وایي په دویم جنګ عظیم کې هر څه ورک شول کپړې روکې شوې غنم دانې وړه ورک شول ماچسونه ورک شول تیل نو هېڅ نو په دویم جنګ عظیم کې نو هغوی بیا حکومت مرکزي حکومت سنډیکیټ ورکړو سنډیکیټ څه چې دا څیزونه و چې څه نو دا به هغوی ته ورکړ مثلا د دې علاقه کې مونږ کانګرس ته مونږ ته راکړ نو هغه څیزونه به مونږ ناستو مشران به ناستو هغه به خلکو ته ورسول دې ته به سنډیکیټ وایي لکه نن چې دا څه هاوس دی که نه د دې دپاره دا خدمت باچا خان وایي سنډیکیټ مه اخلئ دې کې به خراب شئ خدای خدمتګارو یا کانګرسیانو هغه واخیسته نتیجه دا شوه چې سنډیکیټ کې بدنام شول چې دا د ځان دپاره هر څه واخیسته باندې باچا خان خبره رښتیا شوه یعنې خدای خدمتګاري د غرض شوه چې غرض شوه او هغه د غرض شوي ده نو تر ننه پورې د غرض ده فرق صرف دا دی چې پخوا به غرض چې و پخوا هغه به په دغه کې په کوزه خلکو کې و اوس د کوزه نه تر بره پورې ټولو کې غرض دی نو غرض مخې تللی نه شي د پښتنو سیاست معیشت معاشرت او ثقافت ته تاسو په کوم نظر ګورئ نو تېر وخت کې خو دا حل و چې وخت بدلېږي که نه دا حل و چې د پنجپیر تاڼېدار د هزارخانۍ تاڼېدار ته پښتو کې خط لیکلی و نور خو پرېږده نومونه یې ما نه هېر دي خو چې زه پنجپیر او هزارخانۍ ویم نو خلکو ته پر یاد شي په دې باندې هغه غریبانان ریټایر شول او ترقي ونه کړه دومره مونږ خلاف دلته دغه و یو ډاکټر خان چې رالو د عدنان حوالې تر اتم جماعته پورې پښتو که په دغه کې ژبه یې راته نه پرېښوه معیشت راته نه پرېښو مونږ سره خو داسې کارونه شوي دي چې که بل قوم وې زه ته رښتیا یم چې لکه هندوستان کې دنیا کې هر چاته د قامونو خاوندان لاړل غریبانان په بل نوم باندې بدنام شول مونږ هم خراب شوي او شکر دی چې مونږ په هغه کې خراب نه شو نو مونږ ته یې دا ذهني بېداري را کړې ده تا ته خبره کوم یو کسبګر ته وي کسبګر وي حجرو کې خانانو سره کېناستی نه شو هغه کسبګر چې دي هغه کسبګر جرنیلان شول صدران شول که موچي وو که لوار وو که شو د کسب په کسب باندې پښتو نه شوه پښتو پښتون شو دومره تبدیلي سماجي او دې راوسته لیکن لاره کې رکاوټونه بیا د پاکستان جوړېدو نه پس سیاست پاتې نه شو پاکستان جوړېدو نه پس سیاست نه دی شوی یعنې باني خو یې قائد اعظم وکړه نو چې قائد اعظم مړ کړي قائد ملت مړ کړي سیاست چېرته پاتې شو او کابینه ټول د سرکاري نوکرانو نه جوړه شوه د سیاست پاتې نه شو ته نه سیاست نشته برخوردار چې نشته نو مونږ بیا مونږ کړی دی او دا چې هغه مقاصد مو پوره حاصل کړي نه دي دې کې ډېرې خبرې شته په هغې بحث نه کوو خو دښمن هم ډېر چالاک و خلک صاحب تاسو خپل سیاسي دود کې ډېر تکالیفونه مخ شوي ډېر برداشت کړي دي او خواهش مو څه دی خواهش اوس ما نظم لیکلی دی پرون پوره شوی دی په هغې کې مې لیکلي دي چې زه کوی کاف ته لاړم که نه سوچي کې که کوی کاف و که چین ماچین و که حسن و که مزې وي که چرچې وي هر څه چې و خو ما سره یو سودا وه پښتونخوا دا زما نظم دی هر چا ته چې ګرځېدلی یم ما سره بله سودا نه وه یو سودا وه پښتونخوا پښتونخوا معنا دا د پښتنو د پلار نیکه د 500,000 کالو دا خاوره چې ده دا زر دی که دا خبره کوم چې مونږه د پیرنګي خلاف چې را پاڅېدلي وو د غلامۍ خلاف نو هغه وخت یې نه قائد اعظم صاحب هم په هغه وخت په هغه وخت دلته پیرنګي وو مونږ هغې خلاف چې را پاڅېدلي وو د دې نه را پاڅېدلي چې الیکشن دې وګټو د دې را پاڅېدلي چې دا خاوره زمونږ ده او دې خاوره باندې حکومت زمونږ حق دی دې دپاره را پاڅېدلي وو دا
خو موږ پښتونخوا ورته وایو. دې دپاره راپاڅېدلي وو او دا رانه الیکشنونو او دا رانه حکومتونو د دې هغه مقصد یې زمونږ شاته کړو، بس په هغه پسې روان شو، هغه پاتې شو. نو هغه اصلي مقصد زمونږ هغه چې زمونږ د دې خاورې مالکان مونږ یو او موږ د پښتنو مستقبل تاسو ته څنګه ښکاري او دا خپل د قام د پښتون قام دا زلمي چې دي او دا پیغلې چې دي دا ځوان کول چې یاره یو خبر دې له تاسو څه پیغام تاسو خبر کوم پیغام خو پرېږده چې ګورم که نه نو ما سره نن سبا سیاست خو څه کمزوری ما څه ناجوړی یم او څه ما نن اخبار کې راغلی پښتون کې چې نوی سیاست نوي زلمي راغلل د مونږ زاړه چوټي راکړه. نو هغه بیا خبره چې پیغام څه دی، خو یو خبره ته وکړم پیغام سره بل تاسو ووایئ. ما تاسو ته ویل چې د پښتنو مستقبل ما ته زه چې سیاست نه دغه شوی یم، چوټي راکړې شوې ده، نو ادب ته متوجه شوی یم. اما ناره وویله بس کلامه ته راشه، بس کلامه ته راشه خدمت دپاره. دې شی باندې ما شاعرانو ډېر تعلق پیدا شوی دی. نن هم یا به راغلي یا به راشي، یو ټیم نن هم راځي راته. نو زه دا وایم چې دا تاسو واسو سوال مې دا و چې د پښتنو مستقبل تاسو څنګه نو زه ته یم چې تېر ورځ کې مونږ راړو تل سره نږدې یو کلی دی توره وړی ورته وایي، چې دې نه خبر شو چې زه راغلی یم، یعنې مشاعره پاتې شوه، ټول میدان د خلکو نه ډک شو. خو هغه ذکر نه کوم په توره وړۍ کې چې کوم نظمونه مې اورېدلي دي، کومې غزلې مې اورېدلي دي، ټولو کې هغه شی موجود دی چې زمونږ په ذهن کې موجود دی. زمونږ د سیاست روح دلته کې به هم وي، خو هغه ته په غرونو کې مې اورېدلي چې څنګه هماغه خبرې کوي کوم چې ستا او زما سیاست او پارټي کوي. د دې نه زه متوقع یم چې عالمي سطح باندې څه کېږي. وختي ته ما بحث وکړو عالمي سطح باندې هم په دې لاره چې دغه نه دا بندرګاه څه جوړېږي، ګوادر نه مرکزي ایشیا پورې هلته دا سړک جوړېږي، نو هغې په زور کې جوړوي، په پټو سترګو دغه روان کړی دی، ویشتل هم کوي، لالول هم کوي او کتونه هم کوي، هر څه کوي په دې چې دلته دا سړک پرامن بوځي. لیکن یو خبره ته کوم چې په دې ټولو کې والا کامیابېږي او دې ته بې نتیجه رسي چې پښتنو ته خپل حق ورکړي. چې پښتنو ته حق نه دی ورکړی، زما اندازه چې نن د دنیا فلسفیان سیاسي فلسفیان د امریکې هم ای ورته وایي چې تاسو سړک خو به جوړ کړئ، په زور به یې جوړ کړئ، په ټکټرونو په بمونو به یې جوړ کړئ، په ټینکونو به یې جوړ کړئ، خو چالو به یې څنګه ساتئ؟ ځکه چې دا خو په پښتنو کې چې لاړ شي دا د بلوچو معامله ده، نو دا بس کامیابېږي څنګه؟ دغه د خپل ضرورت به د دې ته مجبوروي او زمونږ دې ته دا هغه مستقبل زمونږ مونږ ته ښکاري. دې کې یو کمی دی، هغه دا دی چې مونږ کې اتفاق نشته. که زمونږ د پښتنو یو آواز شي چې من هم سړک تېر کړه خپل منافع والا، خو زما په خاوره چې تېرېږي دا خاوره د چا ده؟ دا خاوره زما ده، دا منې ته به دا منې چې دا خاوره زما ده، زه به دا منم چې ستا یو ضرورت پوره کړه په دې سړک بوله. اوس چې دا سره ومني د دې خاورې مالک به زه شم، چې زه مالک شم، افسوس دی ما کاپۍ چې چاته مې نظم اورولې وې چې مالک شم، نو د دې خاورې نه موږ د دنیا دپاره د امن جنت جوړو د دې ځای نه. نو موږ زما اندازه دا ده چې حالات د دنیا هم داسې دي او خپله دلته کې هم بېداري روانه ده. زما اندازه دا ده چې د پښتنو مستقبل شته، خو یو شی به درته وایم چې زما د بابا کور او ورور به خدای کا یو سلا شي، بس زما د بابا کور او ورور به خدای کا یو سلا شي، د وینو په دې ډنډ کې به یو ښکلی ګل پیدا شي. نو پاتې دې ته ده چې مونږ یو سلا نه یو، د وینو ډنډ پرسته د وینو ډنډ د وینو کېږي. ضرورت د دې خبرې دی دا مه اوره. زه وایم چې زه د بل پښتون ته دا نه وایم چې ته جنډه بدله کړه، ته منشور بدل کړه، تنظیم به دا ورته نه وایم. د
ستا جنډا د جنډا د جنډا لکه قبایل پښتانه چې کوي چې مصیبت پې پېښ شي نو هغه دشمنان خپله کوي خپل دغه باندې یو ځای کېږي په ماضي باندې ګټه کېږي ګورې ګټې معنا دا ده چې دشمنۍ ختم نه دي ګټه مو پې کېښوه چې دا دشمن چې په سر کوم مصیبت راغلی دی کوم چیلنج مخامخ شوی دی د دې لپاره هغه مو تګې لاندې کړ او موږ یو شو دغه شان ستا جنډه ستا مبارک ستا منشور ستا مبارک راځئ چې یو چغه وباسو چې فلان کې ای د دنیا طاقتونو زموږ نه څه غواړئ ولې راپسې راځئ ولې مو ولئ تباه کوئ په وزیرستان کې او په باجوړ کې او په سوات کې او په علاقو کې ولې مو تباه کوئ خپل حق غواړو دا یو حاصله وکړو د دنیا زما په خیال باندې په دې پوه ده خو دا بیا سوچ کوي چې دی یو کېدی نه شي او زما ویره دا ده ویره نه زما اندازه دا ده چې دا فساد هم هغه قومونه جوړوي چې دنیا ته وښایي چې دا یو قوم نه شو او باچا خان په کتاب اخر کې ویلي دي چې په دې نیم خفه چې څه وشول موږ سره په دې خفه یم چې زما هغه تاریخ خراب شو او که خدای پښتون کي هېڅ چا غلام کېدی نه شي دغه یې بس خبره پاتې ده چې کوم متفق شو ځوان پول ته د پښتنو ځوان پول ته د پښتون مشر په حیثیت تاسو غټان مولیان پیدا دي دوی خو د کوره جنتیان پیدا دي راشئ چې خاورو ته جنت وګټو څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي او دویم دا چې زما د بابا کور او ورور که خدای که یو سلا شي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي بعد زما آخر پیغام داسې خبره خټک صاحب تاسو ګڼئ چې موږ نه پاتې تاسو کول غواړئ زه حقیقت دی ستا طارق جانا تا په دې خبرو چې د باچا خان ټرسټ کوم تعمیري کارونه شروع کړي دي حقیقت دا دی چې سیاسي پارټي راته نه یادوم د باچا خان ټرسټ دا ډېر د امید خبره ده خو یو خبره ده زه یېرېږم په دې چې د پښتنو بدبختي ختم نه ده هغه بدبختي څه ده چې رور د رور سره خور د رور سره خور د خور سره پلار د لوی سره هم نه یو کېږي نو خدای پاک دې دا بدبختي زموږ بدله کړي چې زموږ مرکز یو شي زموږ ورورولي وشي مونږ ما درته وایي چې مونږ نورو پښتنو ته وایو خپل ځان ته موږ ګورو چې دا دومره ښه کارونه چې تا یاد کړل خوشحال شم ډېر خوشحال شم چې دا دومره لیکن سوچ مې چې خدایه دا خوشحالي به زموږ نصیب شي او که نه په دې کې مو چېرته نه څه ناڅاپه څه داسې دغه وشي چې دا وران کور به جوړ نه شي خدای دې وکړي چې دا وران کور جوړ شي باچا خان به پښتون شي د غلامۍ نه خلاصېدی شو په نورو خبرو ستاسو په دې ترقۍ څومره خوشحال یم دومره سره دا فکر دی چې خدای دعا وکړم چې خدایه د بلاګانو نه وساتې ستا ډېره شکریه ستاسو